سلامونه نیکې هیلې احترامات د MCL یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اورېدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کالي به مو پورته نه وي. خوږو دوستانو نن یو ځل بیا تاسو ته له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم چې دغه ویډیو د پکسل اپ د زده کړې نهمه برخه ده. انشاءالله په دغه ویډیوګانو کې به موږ تاسو ته پاتې برخې ښایو. نو دوستانو راځو ویډیو ډایرکټ په ویډیو باندې پیل کوو. ویډیو نه ځنډوو. دلته چې کومه برخه موږ تاسو ویلې وه هغه همدغه منځنۍ برخه وه، درېیم اپشن و دغه د فلس. نو هغه کې مو ټول اپشنونه ویلي وو. دلته چې کوم اپشن پاتې و هغه د څرنګوالي او بل اشارې وي. څرنګوالي اپشن دوستانو دومره مهم اپشن نه دی، خو بیا هم درته ښایم یې. څرنګوالي اپشن کې کله چې موږ تاسو یوه پرده جوړوو، بینر جوړوو، نو په هغه صورت کې موږ له دې څخه ګټه اخلو او په هغه کې مثلا دغلته خط ورته غوټه راکوو، یوازې هغه بېلابېلو رنګونو دپاره یې کاروو. دلته د دې خموالی او هغه کوم تیزوالی چې دی دلته دوه رنګونه، یو رنګ کوم رنګونه جوړ کوو، نو دومره مهم اپشن نه دی، خو بیا هم تاسو ته یې ښایم انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې. بیا اشارې دي دلته چې دا هم دومره مهم نه دی، خو بیا هم کله وارې په ځینو ځایونو کې پکار کېږي یو څه ته اشاره پرې کوئ. نو په اشارو کې چې کومه دی د لومړی یو چې دی دغه بیا اندازه ده، یعنې څومره د دغه کرسر دغه کومه علامه چې دلته تاسو دا ګورئ د دې اندازه د څومره غټه شي. او بل دلته چې کوم دی هغه د شروع کېدونکي اشارې اندازه ده، یعنې د کوم ځای څخه چې دغه کرسر شروع کېږي مبدا دغه نقطه یې، نو هغه د کوم ډول وي. تاسو وګورئ دلته هغې ته بیل بیل مختلف ډولونه ورکړل شوي دي. او بل د ختم کېدونکي اشارې نقطه ده، یعنې انجام دلته دغه سر، نو هغه د په کوم ډول وي، مثلا په دې ډول دی وي، په دې ډول، په دې ډول، هر ډول چې ستا خوښ وو بس همغه ورته انتخاب که. او ورسره په څنګ کې بیا خموالی دی، یعنې دغه رنګ دی تیز وي، ختم دی وي، کوم ډول دی وي هغه به ته ورته انتخاب که. او بل به بیا رنګونه ورته انتخاب که چې کوم رنګ د پکار و. او بل د بغل خط دی، د بغل خط همغه دنده اجرا کوي چې مخکې مې درته ښودلي وو په تېره برخه کې چې څنګونو ته کیله ورکوي. تاسو وګورئ همغه دنده بیا بېرته اجرا کړه. او بل بیا د بغل خط نرموالی او سختوالی دی، همداشان بیا د دې بغل خط رنګونه دي. نو دوستانو دغه اپشن خو په مکمل ډول چې مونږ کوم ولوستو دغه خو مو مخکې ویلی وو، نو دا ختم شو. راځو دغه څلورم اپشن ته. په څلورم اپشن کې لومړی اپشن چې کوم دی هغه رنګونه دي. رنګونو کې مونږ بېلابېل رنګونه د بکګراونډ رنګونه دي، البته ښه دغه شاتنۍ برخه چې کومه ده د دې رنګونه په دې کې موجود دي. نو مونږ هر ډول رنګ چې غواړو همغه دلته موجود دی، یعنې تور غواړو، سپین غواړو، سور غواړو، او یا کوم بل یا غواړو مثلا دوه رنګونه غواړو. تاسو وګورئ یعنې دوه رنګونه وي. په دا دوه رنګونو کې تاسو خپله ما تاسو ته ښیلی وو ایډیټ هم کولی شئ، تر کومه بریده د شین وي، تر کومه بریده د خړ وي، یا تر کومه ځایه پورې د مثلا یوازې همدغه خړه ټوټه وي. او انشاءالله په دې باندې یو ځانګړی درس هم بیا لرو چې هغه کې بیا زه تاسو ته ټوټل معلومات درکوم، نور معلومات هم پسې درکوم، او انشاءالله ښه ډیزاین به هم پکې جوړوو تر څو ښه ورسره بلد شو. نو تاسو وګورئ دلته بېلابېل رنګونه موجود دي، هر ډول رنګ چې غواړئ هغه موجود دی، قسمه قسمه رنګونه موجود دي. هم اپشن چې دی رنګ یې هیڅ نه. نو دغه اپشن کې مونږ څه کولی شو، دغه اپشن کې مونږ کله چې مونږ لوګو جوړه کړه، کله چې مونږ یو نوم ډیزاین کړ، کله چې مونږ د ویډیو دپاره یو شعر ډیزاین کړ، مونږ دلته ولیکلو، او بیا هم مونږ غواړو چې همغه د PNG شي، نو په دې باندې کلیک کوو، ډایرکټ په PNG ډول ثبت کېږي. یعنې مونږ چې کوم بل پروګرام کې راخلو نو دغه سپین بکګراونډ یا کوم بکګراونډونه به یې شاته نه وي، یوازې به همغه لیکنه راخیستل کېږي. او بل دلته یو رنګ ورکوم تر څو په راتلونکي نورو درسو باندې پوه شو، دا به انشاءالله تاسو ته بیا نور هم ښایم. او بل چې کوم دی هغه د عکس اندازه ده. عکس اندازه په څه معنی؟ عکس اندازه باندې چې کله مو کلیک وکړ، دلته په کسټوم باندې مو کلیک وکړ، نو دلته بېلابېل د عکس دغه د فیسبوک دپاره، د یوټیوب دپاره، د ګوګل، ټویټر، هر څه دپاره چې غواړئ همغه سایز به انتخاب کوئ. بیا به تاسو د هغې لپاره یو بکګراونډ جوړ کړئ، بس تاسو به هغه باندې کار کوئ. تاسو وګورئ ما یوټیوب تمنیل واخیسته، زه د موبایل ټول تمنیلونه په همدغه پکسل اپ کې جوړوم. دا وګورئ دا د تمنیل سایز دی د یوټیوب او د فیسبوک لپاره. او همداشان بیا کلیک پرې وکړم، دلته د فیسبوک کاور آرت دی، د فیسبوک د کاور لپاره نو دا عکس دی بیا. او بل چې بیا دلته کلیک وکړم د ګوګل پلس کاور سایز دی چې هغه هم د یوټیوب د تمنیل په سایز کې دی.
او همداشان بل ټویټر هیډر سایز دی چې هغه بیا ډېر نری اندازه کې دی ځکه تاسو به لیدلی وي. نو دلته دغه سایزونه ورته انتخابولی شئ. له هغې وروسته تاسو بیا دلته ډیزاین پکې جوړولی شئ. لیکنې نور اپشنونه خو مې درته ټول ویلي دي چې څنګه ښکلا ورکړو، څنګه یې په ښه ډول ترتیب کړو، هغه باندې خو تاسو خپله پوهېږئ. نو انشاءالله پاتې کوم 4 اپشنه چې شول د په راتلونکي ویډیو کې ختموو. نو نننۍ ویډیو پر همدغه ځای پای مومي. تر بلې ویډیو مو په خدای سپارم. الله پامان، ښه وختونه.